تمیم اقبال خان تقاعد واخیست خو تر شا یې بلا ډېرې کیسې او پوښتنې پرېښودې. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې پیلیز او چپلاسي توپ وهونکي تمیم اقبال خان نن د جولای 6 نیټه یو ناڅاپه پرنس کانفرنس راوغوښت او بیا یې خپل تقاعد اعلان کړ. د هغه خبرو سره چې ژړا او ناهیلي هم ملګري وویل، ما د خپل کیریر وروستۍ لوبه پرون د افغانستان په وړاندې ترسره کړه. همدا زما د کرکټ پای دی. Yesterday against Afghanistan was my last international game. I am retiring from international cricket. Not sure how much I have made him proud. هغه زیاته کړه، پرون د افغانستان پر وړاندې زما وروستۍ نړیواله لوبه وه. زه هم د اوس له نړیوال کرکټ څخه تقاعد کوم. دا ناڅاپه پرېکړه نه ده. ما د اوږدې مودې راهیسې د هغې په اړه فکر کوه. دلته ځینې دلایل شتون لري چې زه فکر کوم دلته یې ویلو ته اړتیا نشته. ما فکر وکړ چې دا زما لپاره د کرکټ پرېښودو مناسب وخت دی. ما تل یوه خبره کړې، ما تل د خپل پلار د خوب د پوره کولو لپاره لوبه کړې ده. زه ډاډه نه یم چې ما د هغه خوبونه څومره پوره کړل. یو شی چې زه باید ووایم هغه دا چې ما خپله هڅه وکړه. ما واقعا خپله هڅه وکړه. شاید زه دومره ښه وم یا هم ښه نه وم، ځکه چې زه دومره نه پوهیږم، مګر په میدان کې مې 100% د هغو هڅه وکړه چې ما درلودل. تمیم اقبال خان په خټه پښتون یا هم د پښتنۍ کورنۍ څخه و. هغه په 1989 کال کې د مارچ په 20 نیټه د بنګلادیش په چټګان کې نړۍ ته سترګې وغړولې چې اوس مهال 34 کلن و. تمیم اقبال چې نسبتا لا هم ځوان، فټ او انفم لوبغاړی و، یو ناڅاپي تقاعد یې ډېرې پوښتنې راپورته کړې. که څه هم تمیم اقبال روښانه نه کړه چې د تقاعد علت یې څه و، خو د تېرو 2 کلونو راهیسې د کرکټ بورډ او ځینو لوبغاړو سره مشکلات درلودل چې ښایي همدا یې د تقاعد علت وي. تمیم اقبال خان د 2021 کال شلوریز نړیوال جام څخه تر مخه په همدې کال کې له شلوریزه نړیوالو سیالیو څخه تقاعد اعلان کړ چې په 2021 کال شلوریز نړیوال جام کې هم ګډون ونه کړ. تمیم اقبال خان خپله لومړۍ ټیسټ لوبه په 2008 کال کې د نیوزیلند خلاف ترسره کړه. یوه ورځنۍ او شل اوریزې نړیوالې سیالۍ یې په 2009 کال کې په ترتیب سره د زیمبابوې او کینیا خلاف ترسره کړې. تمیم اقبال د بنګلادیش لپاره په 80 ټیسټ سیالیو کې د 38 اوسط سره 15,140 منډې جوړې کړې وې. همدغه راز یې په 241 ورځنیو نړیوالو سیالیو کې په څه کم 38 اوسط سره 8,314 منډې جوړې کړې وې او په 88 شل اوریزه نړیوالو سیالیو کې 1958 منډې جوړې کړې وې. تمیم اقبال په ټیسټ فارمټ کې 10 سلیزې او 11 پنځوسیزې، په یو ورځنیو سیالیو کې 14 سلیزې او 55 پنځوسیزې او شل اوریزه فارمټ کې 1 سلیزه او 9 سلیزې جوړې کړې وې.